د لوی څښتن تعالی په نامه د 2020 کال د 9 میاشتې 9 تاریخ دا کومه سنګکاري چې تاسو وینئ ویجاړه شوې دا د سید جمال الدین افغان د ښارګوټي د دریم فاز د اوسیدونکو لخوا شوې ده. دا هغه ځمکه ده، 2 نمرې دي، یعنې 8 بیسوې چې د زورواکو لخوا غصب شوې وي او اوس هم غصب شوي دي، او د شارک والا یا د دریم فاز والا اوسیدونکي نه پرېږدي چې دغلته جومات جوړ کړي. یعنې دا ځمکه مخکې جومات ته وقف شوې وه او اوس د غاصبین لخوا غصب شوې ده. تقریبا څو ورځې وړاندې هم دلته جلسه شوې وه چې بیا هغه جلسه د دریم فاز د اوسیدونکو په ګټه تمامه شوې وه چې او بیا هغه نه یو ورځ بعد بیا هم د شارک غړو یعنې د شارک مشرانو نه غوښتل چې په دې باندې جومات جوړ شي. دې کې ستاسو د همکاري غواړم. او دویمه مسله د برق مسله ده. دا کومې پایې چې تاسو ته ښکاري دغه پایې 2 کاله مخکې لګېدلې دي، اما د برق معلومات نشته ځکه اوس 50% ژوند په ټکنالوژي یا په برق باندې ده. دې کې د مشرانو همکاري او د رئیس جمهور همکاري هم غواړو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.